جوریج یو سړی تیر شوی دی ډېر نیک بخاري شریف کې راځي جونګړه کې اوسېده او د خدای عبادت پې کوو نو د نیکانو خلکو دشمنان خو ډېر نو چا ورته یو ښځه ولمسوله چې ته په دې جوریج باندې الزام ولګاو دا په موسی علیه السلام تم قارون ښځه لمسولې ده دا وی دا بعضې خلک یو عالم بدنامولو کوشش کوي د یو نیک سړي د بدنامولو کوشش کوي نو په هغه تهمت لګوي تور پې پورې کوي یو شپونکی وه هلته به یې ګډې چیلې سرولې نو هغې ورته ولمسوله پیسې وله ورکړې وی ته په دې جوریج الزام ولګوه هغه شپونکی راله او جنید ته ځان نږدې کړه جوریج ته هغه وشړله وي ما له رانه شي ګناه ده تا ته کتل ګناه ده نو جنې ورته وی ښځه به دې خوښه شم نو یو شپونکي سره یې بدعملي وکړه او د هغې جنې بچی پیدا شو دغه شپونکی خلکو په مخه واخېسته بچی د کوم ځای نه دی ته خو واده شوی نه بچی د کوم ځای نه دی وی دا د جوریج نه الزام یې په هغه بزرګ ولګاو چې جونګړه کې دی رو په هغې الزام ولګاو دا ګورې زه نه ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فرمایي بس خلق راله او جوریج ته خلق خو بیا په داسې موقع کې اورېدل رستو کوي خاط ته دلته په دې ځنګل کې دیری په دې جونګړه کې مونږ خوې ته عبادت ته دیری ته دې ته دیری چې زمونږ لونه او زمونږ خویندې او زمونږ وینځې به دلته ګډې چیلې سره یي ځنګل نه به خشاک وړي ګیا به وړي ته به هغوی سره بدعملی کوې ته دې ته پروت دی ده وې ما نه دي کړی خو خیر هغوی پرې نه ښود راګیرې کو ښې او دا ولې د دې وجه م درته وویم یو ځل عبادت کو مور ورته آواز وکړه یا جوریج نو د دې په مانځه کې خبرې هم جایز وې د دې په مانځه کې ګرځېدل هم جایز او دا د رسول الله مبارک زمونږ د پیغمبر مبارک په لومبۍ زمانه کې زمونږ هم دپاره هم جایز مانځه کې به خلکو یو بل سره خبرې کولې مانځه کې به ګرځېدل وروستو بیا الله ایت نازل کړه قوموا لله قانتین دا هر څه بند شو نو مور ورته آواز وکړه یا جوریج نو دی خو نیک سړی و بزرګ و پکار دا وه چې مور له آواز ورکړی وي خبرې جایز وي چې ولې مور یا د مور ضرورت و هغې پوره کړی وي مور ته یې ویلي وي چې په مانځه ولاړ یم درځم نو دی وي اللهم امي و صلاتي خدای یو خوا مې مور ده او بل خوا مونځ دی مونځ یې خپل پوره کړه نو مور خفه شوه چې تا ته خو په مانځه کې خبرې کول جایز دي نو ما له خو به د آواز را کړی و که نه چې زه په مانځه ولاړ یم یا څه یا څه نو مور ورته خیره وکړه وی یا الله دا جوریج اله مړ کړه چې ته د بدعمله ښځو سره د ده سترګې ولګي یعنې دې بې حیا که خدایه په د تور راوله خیره یې ورته وکړه نو د مور خیره لګي د مور د خیرو نه به ځان ساتئ دا یاد وساتئ ګوره ډېر خلک میندو پلارانو سره ظلمونه کوي او زیاتي کوي مور به په خوله خیرونه کې خوړنه بازار وځي او د مور خیره د بچي دپاره دا دومره زر قبلیږي چې دومره زر قبلېدونکي شی بله ډوشترې ده او زمونږ خلک میندو سره ډېر زیاتي کوي بعضې خلک ټول نه بعضې خلک مور سره او پلار سره بیا په ښه نظر ورته نه ګوري نو مور خیرې وکړې چې خیرې یې وکړلې دقه شپونکی راله وی دا بچی د کوم ځای نه وی دا د جوریج نه بس خلکو را منډې کړې دی یې وټکه ویې و او جونګړه یې وله روانه کړه دس نه سې کړه د چغې والې زما خو واورئ که نه زما خو واورئ خو بیا خلک خبره کوم ځای اوري یو انقلاب و یو مردباد یو بلوه وه او ټولو به چغې وایي ظالم ای بدبخته ته دلته دیرې دی له دیرې چې زناکارۍ به کې جونګړه کې دلته پروت دی مونږ خویندې دلته ګیاګانې ریبي دلته خشاکونه غونډوي دلته څاروي سري او ته دې ته پروت دی هغه به ما خو خبرې ته چا پکې یو نه هوښیار سړی و هغه ویله که دم لږ واورئ که نه جونګړه خو مو روانه کړه دی خو وټکه او بېعزت هم که خبره خو یې لږه واورئ که نه وی ته څه وی وی دا ماشوم لږ راولې ده نه تپوس کوو خلک لږ سوچ کې پرېوتل ماشوم نه و ماشوم نه تپوس کوو چې له چا نه پیدا دی نو خلکو هم مخکې ورته بزرګ وی نیک سړی یې ورته وی خو چې الزام ولګي نو د خلکو سوچ بدل شو نو ماشوم یې راوسته وی یا بابوس من ابوکا اے بچے بابوس ته دي په ژبه کې چې پیره وي هغه بچي ته وایي اے پیرودونکي بچیا پلار دې څوک دی چا نه پیدا هغه وی فلان الراعي د فلان کې شپونکي نه پیدا ماشوم خبرې یو څو ماشومانو په ماشوموالي کې خبرې کړې دي یو حضرت عیسی علیه السلام دی یو دا
پلان کې شپون کې چې د امې پلار دی بس خلق ملامت شو چې سړی مواسې پیسه وړه بابا سړی نه ماغه دغه جونګړه اسې به سروانه کړه معافي ته وغوښته موږ معاف کا او دا جونګړه د سرو زرو جوړو د سرو زرو بس مونږ غلطي کړې ده مونږ معافي غواړو د سرو زرو یې دله جوړو هغه وی د سرو زرو یې مه جوړوې چې څنګه مخکې وه اقصې راله واپس جوړه کړې نو دا مې دې پورې وی ډېر لوی بزرګ و نیک سړی خو د مور خیر وګورې وواوه که ډېر نیک سړی مې مور پلار به خوشحاله ساتي د مور ازاري کېږي به نه د پلار ازاري کېږي به نه